هغه بې وسله افغان نجلۍ چې نوریه نومیږي څه ورسره شوي دي او څه ورسره کیږي، هغه سره کوم ظلم شوی؟ ملا یعقوب وایي نوریه زموږ خور ده، هیڅوک حق نه لري چې پر هغه ظلم وکړي. د طالبانو دفاع وزیر د نوریې څخه ملاتړ اعلان کړو او دغه خبرې یې په یو وینا کې وکړه. آیا د نوریې سره کوم ظلم شوی دی او که نه؟ د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجید په تازه څرګندونو کې د غور ولایت د پیژندل شوې نجلۍ نوریه په اړه مهمې خبرې کړې دي او ویلي دي چې نوریه د دې وطن لور ده او هیڅوک حق نه لري چې له هغې سره زیاتې وکړي. څه چې د نوریې خوښه وه هغه به کیږي. مولا یعقوب ټینګار کړی چې په ټولنه کې د ښځو په ځانګړي ډول د هغه نجونو چې له ستونزو سره مخ دي ساتنه د ټولو مسؤلیت دی. نوموړي ویلي چې نوریه یوازې د یو عادي نجلۍ نه ده بلکې د افغانستان د زرګونو بېوزلو او بې سرپرسته نجونو استازیتوب کوي چې باید ملاتړ یې وشي. هغه زیاته کړې چې هر هغه څوک چې د نوریې یا د هغې په څیر د نورو نجونو سره ناسم چلند کوي باید د قانون له مخې ورسره چلند وشي. د ده په وینا ظلم او ناوړه چلند هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او باید مخه یې ونیول شي. په همدې حال کې د مولا یعقوب یو ځل بیا شتمنو خلکو او عامو هیوادوالو غوښتنه کړې چې د روژې مبارکه میاشت په دې ورځو کې دې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي او د هغوی لاسنیوی دې وکړي. هغه ویلي چې د اسلام او انساني ارزښتونه برخه ده چې انسان یو بل ته لاس ورکړي. د نوریه کیسه چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره خپره شوې د خلکو پراخ پاملرنې راجلب کړې ده. نوموړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ تمه وه او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او لا هم د کور لپاره یو ثابت سرپرست نه لري. ټولنیز فعالان د مولا یعقوب ته دې څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا ډول دریځونه کولی شي د ټولنې په کچه د ښځو د خوندیتوب او بېوزلو د ملاتړ لپاره مثبت اغیز ولري. دوی ټینګار کوي چې دا خبرې باید یوازې تر بیان محدودې نه وي بلکې عملي ګامونه هم واخیستل شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.